د هلک کتل ښځې ته، د ښځې کتل هلک ته. طالبانو دا یو داسې مسله ده، تاسو باور وکړئ، دا خو موږ چې دا شان ته لوېدلو، په دغه وجه لوېدلو چې د ملا نه یوه خبره موږ ته نه لوېدل. د نر کتل ښځې ته په شهوت پورې مقید نه دي، حرام دي. که سړی پردۍ ښځې ته ګوري شهوت یې کېږي که نه کېږي، حرام دي. او ښځه چې نر ته ګوري کتل نه دي حرام، که شهوت نه، که شهوت ولې حرام دي. دلایل پر لرم. عائشة نبی علیه السلام بارک وایي حبشو ساعت یې راو په مسجد کې رسول الله ودراسه ورته ګوره، پر دې وجه باندې ما سر را پورته کوي. تر هغه وخت ورته کتل رسول الله نه دی راته ویلي چې بس چې ما ول بس دی. نو تاسې فکر وکړئ، دا اوس یو اشرت د نبي علیه السلام دی. زه د سلسل انجلي وم، د لوبې شوقي وم، نو څونه وخت زه درېدلی یم، دې ورته کتل رسول الله نه دی ورته ویلي چې ته سترګې راراږې. نو هغې ورته که خپله رسول الله ورته درولې ورته کتلی. دا په صحیح حدیث د بخاري دوه حدیث دی. ام سلمه ناسته او عبدالله بن مکتوم رضی الله تعالی عنها یو بله بېبي ورسره ناسته، د رسول الله راتلئ کور ته. باران نبي علیه السلام ورته پټ شي. عبدالله بن مکتوم راځي، هغه ورته دا خو په سترګو ړوند صحابي دی. ده ورته اپا امیاوان انتما تشبیه خو به نه یاست نه دی دا کړو. اوس به داسې په قاعده خو بیا دغه ټکر شو. د دې جوابونه ورکوي. دلته منه د خلوت ده، دلته خو هغه راتلئ په کور کې ورسره کښېناستی، دا منه د خلوت ده. هلته چې هغه ورته کتل خالي کتل، خلوت منه دی، خالي کتل نه دی. یا دغه حدیث د ام سلمه پر تقوا دی، هغه پر فتوا دی. دا پر تقوا، هغه پر فتوا، یا دا پر خلوته. انو بس خلاصه دغه راووت. خلاصه دا راووته چې د ښځې لر ته کتل ناروا نه دي. موږ د په شرط چا غوږ ته نسي د الفاظ زده کوئ، هغه د شهوت ناروا دي. او د نر کتل ښځې ته که شهوت وي که نه وي ناروا دي. اواز څنګه دی د ښځې؟ اواز څنګه دی د نر؟ یو اواز غزل دی، غزل چې په لوړ اواز یې وایي، دا بیا د ښځې اواز قید نه لري که شهوت ورته کېږي که نه کېږي. عکس و. نر ته د ښځې اواز اورېدل عورت دي. نر ته د ښځې اواز څوک دی اورېدل عورت دي. چې عورت څوک چې په لوړ اواز یې وایي شه بالا که د نر شهوت کېږي که نه کېږي، حرام دی چې اورې. چې دا قرآن یې اوریم، چې دا بل یې اوریم، او چې هغه خپل محرمات نه وي. او د نر اواز ښځې ته څنګه دی؟ بیا په شهوت مقید. که ښځې شهوت ورته کېدی د نر اواز ورته ناجایز دی که نه پروا نه. نو دغه وایي چې د ښځې اذان عورت یې نشي کولی. که نه خو اذان کې د دغه وایي چې دا په اواز دی. لیکن نفس صوت څنګه دی؟ صوت دغسې خبرې څنګه دي د ښځې؟ بعضو علماو دا هم وایي دي، خو راجح کول دا دی چې د ښځې د عامه خبرې کول د ضرورت په خاطر ضرورت پېښېږي. اواز یې په قصده باریکوي نه، د مردارې پر شکل دی نه کوي. دا چې که د ضرورت په خاطر خبرې د چا سره وکړي پروا نه کوي. صادق خلاص وایي که خبرې وشي پروا، مګر اواز یې مطلق څوک دی عورت. غرضنې کتل هغه تر ښځې تر دې ډېر ناروا دي. خو له غرضنې چې په شهوت ما چې د ښځې سره فرق دا دی، ښځې ته کتل که شهوت وي که شهوت نه وي ناروا دي. له غرضنې ته که شهوت نه پروا نه کوي. ځکه له غرضنې په سطر نه دی معمول. چې نه دی معمول نو که هغه چا ته حرام دی، چا شهوت یې ورته کېږي، هغه چا ته بیا تر ښځې هم حرام دی. ولې ښځه خو یو وخت لري چې ورته چې روا کېږي، نر یو وخت لا نه لري چې ته روا کېږي. د هغه د کیسې سره ونغاړئ باره به د له غرضنې درک ته معلوم شي. محمد صاحب ډېر ښایسته و چې پر امام صاحب یې سبق وایه. د امام صاحب هغه تقوا وه چې هغه خو تر انداز وتلې و، په ټوله محمد صاحب مخ ته نه کښېنوئ، یا به یې شاته کښېنوئ یا به یې تر تنبیه خواته کښېنوئ. چې په دغه وخت کې مې سترګه غلا ونه کړي. سترګه هم جنا کوي، خوله هم جنا کوي، دا بدن هم جنا کوي. څنګه ده؟ که دې په سترګو پر د هلک خوند واخیستی چې دا زه ورته ګورم خوند را کوي، دا د سترګو جنا ده، دا ګناه ده. که یې خبرې خوند در کاوه، دا د غوږو ګناه ده. که ته بغل ته کښېنې، دا د څوک دې بره خوند در کوي، دا د بغل ګناه ده. دا په کبایرو کې ده. په غټو غټو ګناهو کې دې سړی دوام پر کوي. ما به خبره سر خلاص نو ځکه امام صاحب مبارک سماعي مې اورېدلي دي په کتاب کې مې تر اوسه نه دي لیدلي چې تور پاج هم نه ور پرېښوئ. پاج خو نو په هغه وخت کې نه و توره لنګوټه. د دې وجې چې د ښایسته سره توره لنګوټه ښه خوند کوي. لام ته ودامته امام احمد صاحب خدای سکاوه. امام شافعي صاحب وایي چې ورلم چې د ده ورنګ ته مې وکتله،
دغه شامل الله بل دلته یو وایي چې ما جدار ودی چې په اسانه لباس کې ودا سکاو چې دې ودا وخت دې عالم ملاو چې دې سکا باندې ولیدل د سین د شبا او هغه د زکاوت ورته شه نوشه او یو د شي چې یو چاته شایست وګوره فکر یې سي خدای ته وس نه کېږي خطا مو دراشي چې هغه داسې چې دا وایي چې الله پاک څنګه شایست ورکړي دا شایست په لشه شي دی دا الله جل جلاله شایسته شایسته پر ګورم باندې شامل کې سره ذکر کړي شامل د مختار کې سره ذکر کړي وای یو وشو هغه غا وخت په حیوانانو کې دا راشي وشو نو شاوت نه کوي د شي سره وای وشل د شایسته شته او دا وشي چاته نه کړی دا شایسته سره چې ګول درنه خپل سره ورته چټ کړي خپل ورته پریوتی سره ورته چټ کړي هغه بلګر کړي دا وخت دا چې پیښ شي چې هغه په دغه کارو فویجم نه دا کاریم نه یو خو لیکن په دغه الله پاک دغه ودته ورشولې چې دا شایسته خدای شایسته دی خدای صفات شایسته دی خدای چار شایسته کړی د جنت په تورې صفات لري کړی په شایسته صفات کړی نو دا کدا هغه اوس مشکل دی اوس بس مطلق دې سي اجتناب لازم دی مطلق په هر رقم چې اجتناب لازم دی په هر طرز اجتناب لازم دی سره واس کارو کې په ټوله مر تعلقات سره ساتي او کار تعلقات سره کې چې سره اجتناب پر ارشادي په ټوله مر سره فکر کېږي چې دا ته سره ولار شو سفر سره وکړ سره وګرځو سره کښنه بار شیطان تاسو ته وسوسه ورچی چې واده ورته سره پر ځان لازم کې هیڅ شی نه پیښیږي سر مخلاص وز راځي ته د کوي خبره ده کو راځي د شام د توامشته چې د خیر تجود زما سوا وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن دې د ښکار کې زینتهن الا ما ظهر بنا ښکاروي وليضربن وليو کې بخمور په پورینانو د دې علاجي پر بغلو باندې دغه علاجي پر شنو باندې دي دا فائدہ ولا يبدي ذکر کې زینتهن منګنه تاسو وس راځي ستر دغه اقسام دي په پیاز دا کې کزندیر کنه د دې دا به خې ضروري دي به خې ضروري طالبان زمونږ څو وخت است دین درشه دین خو به درول شه نو نه بالا کته سکیو کنه څلور شامل نر تاورات د نر شجه تاور بیا د شجه تاورات د نر تاورات د شجه تاورات دا یو د نر خپل د محرمات تاورات د شجه د نر خپل د معنی اورات وانه سي دا اول نر و نر ته د ناموس تر زنګانه پر اورات نور اورات نه دا الفاظ کسي دا کې دا رقم شذ او شذ سر مخلاصو او یو خپل محرمات او منځه قسم د بل خپل محرمات خور د مور د خاله د هغه محرمات چې ابدي حرمت ولري خواشم په ابدي حرمت والا کې دا بنځم په ابدي حرمت والا کې د مجورم په ابدي حرمت والا کې د مجور سره خپل طالبان دا دانی ویني وشناخت والا خپل نه غواړم چې په ټولو مر خالي خبره مسله وکم په ټولو سره اخلاص دا خدا په ټولو مر قسم دا امو ابدي حرمت چې ما چې نکاو چې ما ته نه بیا د سینه دي سره اخلاص دا د دې لپاره څنګه دي دا غشي دا بیا طالبانو د زنګانو سلام دی عورت نه د مور تر زنګانه لاندې که سره پښو ویني پروا نه کوي لاسونه ټول ویني پروا نه کوي او داغه رقم دا غاړه ټول ویني پروا نه کوي د خورلم دغه شدي دا سړي پخلاصو دا مګر لیکن دا د توی دا تلم پروا نه کوي د توی لاندې دا نسو د عمله عورت دا عورت هغه ته بسو کې جوړي بنه مګر و دا پلاس دغه نه سړي پخلاصي پلاس نه چې لاس مور ته وروړي هغه مر در مخ په مارامات کې درته وویل سړی چایوان ته خېږي وای چې مور سپین سړی لږه دا په غیش کې نه خېږي لږه دا ولایت چې دا غدادري دا پټو پړد یو ځای پیچي شاخولي داسې شي پیدا درته وای دی په هغه وغه د چیل درنه برکرا ولا چې دا پټو دې کې چاره د بدل نه کېږي چې یو ځای ته پورته کوي دا د دلیل څخه طالبان ورته ګوري چې دا بکی دا قتل پروانه کوي سره په خلاص منځه پردي منځه خوراکي کار کوي هغه هم دغه دغه نسو شي اورته دا نور د زنګانه لاندې پاګه د کار شه د استولې راغشتي دی امر ش دا یا بل سر مخلاصو کومو سو خلاص په دې تور باندې سر خلاصوي چې په دې خبره باندې پوسي دا سره خپل ماینا او خپل ګره ساتل نه سره لري دیو ځای ساتل نه سره لري حتی خو دې الوته کتل هم سره جایز دي باقي مشکل نشته او یو چې دي طالبانو دا مبدی دا موقتی حرام لکه خوشنه هغه د کوریاندا دا مطلق
که د ضرورت په خاطر هم سړی وي په کور کې بل ځای گزاره نه لري لا هم دا د خبرو دا خو په خاطر سره کوي چې بیا سره کښې به بادارو سره کوي دا به نه او دا راولاړ شي په خونه کې به خلوت نه سره کوي دغه چې کدی راځنه چې کور ته سړی په خلاص او هغه ته لري ولاړې ماته مخالفت ورسره کوي یو ځای کې مشکاره چې د ضرورت په خاطر مجبوری وي او بل کار خاران ځای نه لري شي نه لري ډېر مشکل بنئ خو بیا هم طالبانو هغه ښه خبره نه ده او پردیشه د ودر ته څنګه ده پردیشه د ودر ته پردیشه د ودر ته ټول عورت مخ عورت یا لاسونه تر دې ځای عورت یا دا راولا که سو دا نور دغه پښې لاندې عورت چې د وجنه کلا دی نور چې دغه ځای ته دی فجر د عبادت کولی لا حرام فجر د عبادت چې دې ځای ته کولی لا حرام دا خبره سره لا خالی مخ هغه هم نو د امام صاحب پر مذهب باندې د مخ پټول فرض دي فتنه په خاطر د عورت په خاطر د مخاورت نه دي شاورت چې بره خدای ورته کوي یا خدای یا د فتنه په خاطر فرض دي چې مخ پټي لیکن که وخت سړی وګوري چې پروا ده په شاوت ورته وکړي ګناه ده کې به شاوت وکړي پروا ده او دې ځکه کې په شاوت وګوري کې به شاوت وګوري حرام ما په خبره مثال خلاصو هغه دا فردیش ته قتل پنځه د نکاح څنګه پنځه د نکاح دا سورل حرام دي خو پنځه د نکاح ورته قتل پروا نه کوي شکار دي لیکن خدای وځي به رکړه ده خدای ظالمان دي خدای بل خبره رکړه یو خبره وکي شامل الله صاحب وای شذ دې درته مشکاره کوي چې وی ګوري نو کله به ته دغه خلاص چې کو طلاق به کی دا خبر نه وای نه کوي چې شجه ته زوري دادې چې دروي دا مړی تی ور کړی او مړ او دا خبره کړې دی دا ولا چې والله چې هغه تر دې څوک ته دغه ډیر ضرورت 203 پته دا راستانه شامل دي مختار تنظیم ولې شدا خارقي کنه خبره چې وی کې ناقص دي بیا څوک خزانه مثال کوي د خاصه د شجه کتل دوه زوري نه دي لکه دا درته سید اخلاص در وګوري هغه به سم د ورشي چې دغه دی د افراګ د اوصاف اخلاق ورته وي ورشد طالبانو په دې نه کېږي چې دا د وخت لپاره ځکه یو خدای په شوزو در نه پويږي دوم چې ستر په پويږي خپل طبيعت یا پښ نو شته په داوت په ګلګلاو کې د ارش پیژندل بل چې ګلګلاو کې ته فرق کښه دی ول د رنگ یو خوښ کولې ونی وي دا د سری وکتل په 50 لکه سودا کړو په هغه وخت ډیر وخت کې عزت باندې طالب بشوي هغه چې مشکله کوم پاشه د خبرو ډیره شایسته و بیرول پایواله کې غواړم په 50 سره خلاص کړو مګر لیکن ولې ونی په اخلاص یې کېنی دا چې بل د دې نږدې څوک دی دوه مرشد کوله ول خلق راتو د ابتدایي شته وکړه را کولې د سپیرجاري شته امراسو او چې شته امراسو چې په کتلې و د شایسته د شایسته چې به خل ځاول ته ماته درکوي ما د سپیرجاري بس او شاف سړی په باره مال باره یو شته د شنه بل دروازه چې دې پوکړي نه مارش پاو سره شپه جوړ سره وکړم ګوګیو په اخلاص او دغوري دا د او باندې وخت دې کېږي طالبانو سره خپل پورته کې شته کې دا قریبانی پیژني دا چې څه د په خبرو شتاري ته ورک درې عیاله په جنا د خپل پر کور بیناسیو دا په ولچ مقدسي دا چې طالبانو سید خپل قریبانو په مخ باندې شته نه باندې استاجنا کړی د کینې زنا کړی نه راغستا خو هغه د سترګو کار نو ته کور پیژنې وطن به پیژنې ځامن او پلان به پیژنې د کبي پیژنې هغه قریبانو سره پیژنې تاسو ورته دي کې ډیره سایه کو دا به خې خپل ترواسه سره سایه سره دې دا نبی عليه الصلاه والسلام وايي المرأة تنكح لأربع شذا په نکاح کې د څووجس د څلور وجس ګوره لنسبها ولجمالها ولحسبها معنا لمالها د مال په وجه په نکاح کې د شایست په وجه په نکاح کې د نسب د وجه ولې د دین د وجه لیکن پس فرق ذاتي دین ته برې پیدا کو پر ذاتي دین ذاتي دین څه پیدا و دا چې نو تور له غوړنه نه دغه دین اولی و بل نور څوک بل شرط چې به کېد شي زموږه په دغه خبرو پوسواس نرشزه کراولار شدی تنجدی و حکم یاد شدی دی کنر تنجدی و حکم یاد نر دی کمشکلو درکلو مالو بیانر وشوز دار ته حرام دی بیا یو کار دی هغه دی نو خانو راته ورته هغه به نو درا بیا شاته ها شابه دا د وزه باندې زمادي دا دواړه زمادي زه خو مطلب په بازار کې به شیر نیولای باندې بلوړل چې د خسر بابا ته ورک ډیره ولا ریشه چې شي پیدا کې تر مخه ډیره ولا چاپا پرو راځه چې ذکر په مزینه جس قرباني وسره څنګه
ذکر چې په بول نجس ورسره حرام دی او ذکر چې په منی نجس پروا نه کوي مزه څنګه دي شامل رضی مختار په د 223 صفحه کې د رساله د فائدہ قدرې لیکي دا اول هغه وای دا چې امکان لري چې منی نه تویری چې ذکر پورته نشي چې ذکر پورته شي عادي دی چې تر منی مخکې مزه راځي نو مزه کوم امر مغلوب دی حکم یې د منی وته مطلق سر مطلق پام کوئی راځي وسنه ته راکړي و جواب خامخا ورکوه کله په نو بیا د چې خو په ټول چې رشوت به مور کړی یوه ولا یبجن زینتهن الا لبولتهن یو مړو ته خپل جنا ښکارا کوي بل چاته نو ابای هنه پلروته د مړو ابای هنه پلروته د دی د شذو پلروته خپل پلان او ابنای بولتهن یا بنجان ته یا خو د دې سقاوي چې د مړو زوی د دې یا بنجان پروانه کی او ابای هنه او ابنای هنه یا زامونو ته د دې خپل زامونو ته ګور ابل خو ابا بولت د دې خپل زامن او ابنای بولت هنه دا فائدہ طالبانو ته ګور دغه الفاظ د کوي ابای بولت هنه د ما فکر نو ما ابنای وای د مړو پلروته چې ورته څوک بولخسر خیر او یا بیا غته او ابنای هنه یا زامون ته خپل د یا ابنای بولت هنه یا د مړو زامونو ته او اخوانی هنه یا خپل ورون ته او بنی اخوانی هنه یا خپل وروته او بنی اخوات هنه یا خپل خریانو او نسائی هنه یا شذ ته د دوی یو خبره طالبانو هغه زموږ د هغه راخصه خدا خبره بس مشوره سره د کمزوري مشوره سره وای د کافر شذ سم سترستا ولی ته نسائی هنه ورته مضاف کې خپل شذ سره ستر نه کوي لیکن د پردي کافر سره ستر کوي دا خبره دغه څنګه فن اخلاص دا خبر دا چې نه د ګوري دای مخاطا نه بس هغه دا خطا نه بس دا طالبانو عادي دا بنا بر عادت راغلی د مده کس نه د قید اعتراضی نه دی کې واقع دي پاکستان کې ورته کوته د مسلمانانو شي راځي خو د دې دا معنا نه چې کافر شي راځي نو دا د اساس ترجمه کې د رسول الله کوته کافر شي راغلی طالبان په هغه وخت د مسلمانانو په کوري کافر شي ګرځي پروا نه کوي ساري بخلاص ورته ګوري صادق او معاملې کا تایمانو هونه دا بیا طالبانو وای د سورته نور د آیات مخاطا نه باشي دا قسم په خدای خطرې خبره خطرې خلک خطا استلم دي وای خپل د مریض سره دی معنا دا د شد مولانا مری څوک دی نر دی وای دا ستر نه جندري ولی او ما ملکه ایمان هو چار دی رستاله سره مالکان لیکن ستر جنستا سیدا چې دا شدي دی دغه من جانو سنستا چې هغه دغه خورشه د من ځای بشده دغه څه ستر نه کیږي چې د جنرال څه دی کی د نرام څه دی کی خو هغه رقم ټیم ستر نه دی لازم ځکه مجبوري زګه څوک ته مجبوري دا مو څه دی او تابعین یا تابعین وی ورنسه په ډوډۍ کې د دې تابعین ورسره وي طالبانو ته ګوري بعض دا خبره کړې ده چې ما ملکت ایمانو هنر وای دغه څه کافر شزه او نسائی نه وای کافر شزه د نبی د مرګ په حکم کې ده دا مسله دایمو په باندې کې مشتاق پیه ده لیکن صاحب درولمانی پر استحباب عمل کړي بارا بغه خبره سي پر چا عمل کړي پر استحباب د کافر شزه مستحب ده ستر وک فرض نه دي چې فرض نه خبره ده د فرض د باج ویا ده چې د فرض لکه د فرض سری صدا غلط دغه بنا بر عادت راغلي دی پر استحباب راغلي دا بل ور سره ده طالبانو مخنث په حدیث کې راځي پر درې معنی ویل د خدای په اجازه ده کې برابر تعبیر وپیژني مخنث څو معنی لري درې یو مخنث په معنا د کودی راځي کودی دغه توای سندم در دې دیم راولای سر خوسه پیدا په ځا پرې خپل کوین ته بلا خزري چې ما سره خلک دا چا وکیل کده شدي سره چکی نه دا کونیان چې خدای په دې کې پیدا کړی دا غیرت چې نه لري دا کونه چکا کوي د دې حکم خدای نر دی دا خبره نشته دا کوئی چی دا بالکل چې دا بلوغ ته ورشي د شې ساته پر فرض دي شاده بسري چې پردیش دي پټي دوه مخنث دا د وخت لپاره ځکه درشه زید درشه ته مخنث دا د کتر تريجي او شاده ساته بسري کشي تريجي او نه ساته کې مشکل دوه ساته بسري دریم مخنث هغه دی چې پیدا شو ټول علی د در دي ټول علی ګردانیه د در دي ټول صافي علی مګر خدای شه دي چې دا اندامونه نازک دي نازک لکه د شې پر رقم په دغه انسانانو کې دا شان راځي چې دا ذکر لري شاوت نه ده غیر اولی اربادي دا مطلق ستاسو په خلاصي دي اڅ په دغه پویژ نه چې د شود پر اورات علم ګستر نه دي د شود سره دا چم کیږي په دغه دی پویژ نه دا مونږ نه دی د شود سره کې د بخاری حدیث ته یو دغه شی وو ګدو مرګرجه دی
هغه وته وایي سبا پر طایب جنگ دی د خیر سره که ژوند بو کدا طایب په نیو تا ته به غیلان در ورشه دا ششه ده مخامخ کېږي په څلورو شاګردي پاتو د دې دا تیاری شي دې خوشي تیاری شي ولمخ دې څلور پته نشلري نشه څلور کوټونه لري خدا کو چې راغی تر دې ځای راځي دا کو تر دې ځای د شاده پای شو تو غړي اته پته باندې اته پته څلور په دې څلور دا ششه ده